أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكثروا ذكر هازم لذات الموت. دنیا ته چې څوک راغلی دی چې سر کې ښکرې وشي د بدماشۍ بیا به هم ځي، ځان ته چې څونه باتور وایي بیا به هم ځي، څومره چې تکبر وکړي، څومره غرور وکړي، څومره پیسه جمع کړي، هر څه نخرې چې وکړي ځي به د دنیا نه. تاریخ پروت دی. زما پلار تللی دی، زما نیکه تللی دی، زما غور نیکه تللی دی. روزمره زندګۍ کې ګورو د مړو جنازو کې شریک کیږو، په خپل لاس یې دفن کو، په خاوره کې وردننه کو. دا خو څه هوایي شیز نه دی، دا خو زمونږ په دې زندګۍ کې زمونږ همدغه شان دی، زمونږ په شانتې په دې خپو باندې ګرځېدونکی، په مخ د ځمکه ګرځېدونکی سره دې ادیرو کې دا کم خلک دفن دي. دا غونډۍ چې مونږ جوړې کړي دي، قبر هم پې د پاسه جوړ کړی دی، دې لاندې څوک پراته دي کاسیم جوړ کړي دي. د خپل ځان متعلق مې خیال څنګه پیدا شو چې ما به برېږي. دا ځکه چې دا زمونږ ژوند چې تېرېږي کوم ترتیب سره یې تېروو، زما په خیال باندې زمونږ دا خیال دی چې مونږ ته به یې سمونه وایي، مونږ به ژوندي پرېږدي. دواړو جانو سره د هر چا د مخه دنیا پیدا شوې وه، هغه هم د دنیا نه تشریف وړی دی، موت هم نه پرېږدي. د خلکو د مړو تذکره هغه مونږ کوو، فلانکې مړ شو، فلانکې مړ شو، چېرته د خپل مرګ خیال هم نه دی کړی چې په ما باندې هم دا مرګ راځي. د دواړو جانو سردار فرمایي د خوندونو لذتونو ختمونکی څیز مرګ ډېر ډېر یادوئ. لږ ساعت دپاره د خپل مرګ لږ سوچ و فکر وکړه. دا سوچ وکړه چې الله جل شانه ماله کوم مهلت راکړی چې دې وخت کې به ما راضي کې هغه مهلت ختم شو. زه په خپل کټ بستره باندې پروت یم، سخت بیمار یم، قریبه ده چې روح رانه قبض کړی شي. زه ګورم چې یو فرشته حاضره شوله، زما نه زما روح اخیستلی شروع کړل، تر ګېټو پورې، تر زنګونانو پورې، تر مرای پورې زما نه روح واخیست. زما زړه غواړي چې یو دوه رکعته لمونځ وکړم، صلات توبه، خو نشم پاڅېدلی. زړه مې غواړي چې الله ته توبه وباسم، لاسونه اوچت کړم، دعا وکړم، لاسونو کې مې حرکت نشته. روح پرواز وکړو، زما بدن بالکل بېجانه پروت دی. د کور افراد جاړي، نور مې جاړي، ښځه مې جاړي، بچې مې جاړي، خو په لاس څه ورځي نه. لږ ساعت بعد زه د غسل لپاره په تخته باندې واچولم. زما کپړې لرې کړلې، زه اوس بالکل بربنډ یم، زما عورت هم ښکاري، زه خپل عورت هم نشم پټولی. یو طرف ته بل طرف ته مې اړوي، د بل په رحم و کرم باندې. غسل راکول نه بعد زه کفن کې ویل غختلم، ساده کفن بغیر سلایې. زما د لباس نخرې هغه ټولې پاتې شولې، ټول لباسونه مې پاتې شو، ټولې کپړې پاتې شولې. اوس مشوره کېږي چې څه ټایم به یې د کور نه بهر کړو. یو راځي او اخري دیدار دی زما،
دې کور نه به همیشه د پاره بهر کولی کېږم، بیا به کله هم دې کور ته نه راوستلی کېږم. دې کور ته به زه همیشه ډاډه راتلم، زما عزیزه کې معلوم و اوس خپل کور نه مې بهر کړي او هم همیشه د پاره بهر څه کسانو زما کټ واغستلو، تیزۍ سره جنازګاه ته روان کړی، د کوڅې پاتې شو، د کوڅو کې تکبر سره او نخرو سره ګرځېدل پاتې شو. دې کوڅو کې ما ډېرې جنازې په دې خپلو اوږو باندې ایښې وې او چېرته مې خیال او تصور نه و راغلی چې دغه شانتې به یوه ورځ زما جنازه موړلی کېږي. جنازګاه ته یې ورسوله زما جنازه، صفونه برابر شو، د لرې او نږدې نه خلک راغلي دي زما د ګناهګار سفارش دپاره. جنازې نه پسې زه قبرستان ته وړم، قبر سره نږدې کېښودلم. ما په خپلو سترګو دا قبر به ډېر کتلو، د ډېرو قبرونو په کنستلو کې هم شریک شوی وم، چېرته مې خیال نه و راغلی چې دې ځای ته به زه هم راځم. هغه دی راغله، قبر ته یې ور دننه کړم، تختې راپسې کېښودلې، سوري هم راپسې، په منونو خاوره یې راواچوله راباندې، همیشه د پاره رانه لاړل، هیڅ یوازې پرېښودلم، هېڅوک هم راسره پاتې نه شو، نه پلار نه مور نه ورور نه تربور نه کلیوال نه هغه سینه ټپوونکي ملګري چې پروګرامونو کې به شریک شو. زه یمه، زما عمل دی، زما کفن دی. یو دوه ناپېژنګلو نامانوسه چهرې حاضرې شوې، چېرته ورسره ملاقات نه دی شوی، عجیبه چهرې دي. زه یې راپاڅولم، ما نه تپوس کوي رب دې څوک دی؟ جواب به ورکړی شم چې د رب نه مې لرې زندګي په بغاوت کې تېره کړې ده. برای نام بنده، حقیقت کی بندگی را سره نه وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق رانه تپوس کوي، څه جواب به ورکړی شم چې د غیرو په طریقو مې ژوند تېر کړی و، د هغه طریقې خو مې په ژوند کې یو هم نه وه، او کوي هسې نمایشي او سرسري. د دین اسلام متعلق رانه تپوس کوي چې په کوم دین باندې، دین دې کوم یو دی؟ ما سره خو له شوشه والا دین، حقیقت والا دین، د روح والا دین خو ما سره نه و. جواب به ورکړی شم؟ بل زما غندی انسان چرته کې نشتوا، سیاه کارا بدرس جهان چرته کې نشتا، خو چې ستا کرم احسان تا فکر وکړما، نو داسې بل رحیم رحمان چرته کې نشتا. یم خوشحال پدی چې ته زمونږ رب وای، او څوک د تانا د پرسان چرته کې نشتا، نو ته عذاب ورکې او بخنې خود مختارې، او ستا مشیر ستا وزیران چرته کې نشتا. گناہونا کزما ربا سوا دی،
ستا د عفشان باران چرته کې نشتا د اویا میندو نزیاتا دستا مینا او د دوزخ زمون ګمان چرته کې نشتا کز ډیر یم ګناهګار خوستا بندې ما خوستا پشانی مهربان چرته کې نشتا بل دې ربا امتیم د محبوبا او مخلوقاتو کې دګران چرته کې نشتا